دا خبره موږ زه به ذکر یم دا اصل کې ورونو دې مسله ده تاسو ته معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ټوله زندګۍ کې چې د هغه د نبوت څومره زندګي و 23 سال په دې کې څومره روژې راغلي سرسایي راغلي نبی صلی الله علیه وسلم به د جنس ته ورکول جنس د صحابو کم طعام په هغه زمانه کې و لکه کجوري په هغه زمانه کې وربشي غنم دا وسکی کجوري دا شونه دغه زمانه طعام د الله رسول بعد دین یو صاع ورکاو چې دا 2.5 کیلو یا سره پاسه 2 کیلو جوړیږي دا د الله رسول عادت مبارک سعودي عرب ته کم ملګری تل یالته په دې زمانه کې ورجی پکړی په دکانونو کې یخي هغه په دې خبر باندې عمل کوي لیکن دومره ده چې بعض سلفو د قیامت جواز ورکړل لکه هغه سلفو کې یو امام بخاری رحمه الله ده په کتاب الزکات کې دا باب بخاری صاحب لګول دی چې باب العروض فی الزکات په زکات کې سړی سامان ورکول شي څه شی قیمت وغیرہ ورکول شي نو هغه حدیث راوړل چې معاذ بن جبل ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ته د خلکو نه زکات چې اخلي او مدینه ته راوړي نو د جنس په ځای چې خلکو باندې غنم یا په بيزو کې زکات فرض نو جامع راوړه ځکه مدینه والا چې دی د دې جامو ته احتیاج له لحاظ لاغې په بدل کې دا جامع ته راوړه هغه د مسرات والا حدیث ته مشهور په بخاری مسلم کې راغلی دی چې هغه چا باندې سړی غوا بيزه خرڅ کی او پای کې شوده بند کی او بیا په سړی خرڅ کی او دوکه وسره وشي نو هغه ته کم شوده خړل دغه په بدل کې به یو سوع کجوري تور کې نو دا سوع کجوري چې کم دي د شودو قیمت ده نو صحابه په زمانه کې به دا کجوري د سمن په طریقه او د قیمت په طریقه او د کرنسي په طریقه باندې استعمالېدلې عمر بن عبد العزيز رحمه الله چې کم مشهور تابعی دی هغه د پیسو د جواز قائل له امام ابو حنیفه رحمه الله د پیسو د جواز قائل له زمنګ دا کم مشایخ چې د شیخ امین الله صاحب او شیخ عبد العزيز نورستاني مجموع الرسائل کې بدریم جلد کې باخر سر کې صدقۃ الفطر مسائل کله شیخ زبیر علیزی صاحب حفظهم الله ورحمه الله دا ټول علما د دې قائل دي نو د پیسو گنجائش ته ان شاء الله تعالی داسې حرام بدعت نه لکه کوم مشایخ چې ډیر زور ورګي دي نه ده خو دومره ده چې تاسو جنس ورکوي جنس افضل له او پیسې ورکول ان شاء الله تعالی دا جواز لري او د ډیر ممانعت نشته هم دا حکم دي یادول غواړي چې دا سرسایه حکم تعبدي دی کدي کې د مسکین لحاظ ساتل کېږي کوم علما چې د حکم تعبدي و یا غو دي کې بالکل اخوا دي خوانه کې کوم علما چې وای دا حکم تعبدي نه دی بلکې دي کې د مسکین لحاظ ساتل شوی دی او حدیث کې مرادي چې دا طهرة للصائم وطعمة للمساکین دی نو دي کې د مسکین لحاظ ساتل شوی دی نو مسکین د لپاره چې کوم شی انفعي هغه شی ورکول پکار دی نو که چا د لپاره پیسې او تخلګي هغه دی ورکې څوک جنس ورکې هغه د جنس ورکې خو جنس افضل لدا بعقیده ساتي کوشش وکړو چې جنس ورکې هو که نو نو دغه متبادل پیسې ورکول ان شاء الله تعالی گنجائش لري الله په توفیق باندې وصلی الله تعالی